السلام علیکم. په دې لیسن کې به مونږ زده کوو چې د اے آی په مدد سره په مونږ خپل پروډکټ ډسکرپشن او پروډکټ بولټ پوینټس څنګه لیکو. بیک ان په 2018 کې چې مونږ امیزان کوو نو په هغه وخت کې امیزان دومره سټریک نه و. آی پی وایلیشن نه و، مونږ به د هر چا ډسکرپشن کاپی کو، چا پکې نری چینجز راوستو، مونږ به د نورو بولټ پوینټس کاپی کړل، برانډ نوم به ورته درکو، خپل به یې پکې ولګو. خو نن سبا امیزان چې ډېر زیات سټریک شوی دی، آی پی وایلیشن د مخکې هایجیکینګ هم نه و. موږ به پرایویټ لیبل چې دی خلکو به په ایگزسټینګ لیسټینګ کې پروډکټ په لیست کو، خلکو به سیل کیمپین به بل چا چلو او سیل به راټولې کېدو. نو امیزان په هغې هم سټریک والی راوست، هایجیکینګ هم بند کو. خو اوس دنیا بدله شي. په 2023 کې موږ اے آی لرو، آرټیفیشل انټیلیجنس. نو اے آی تا ته پروډکټ هم سلیکټ کولی شي. آرټیفیشل انټیلیجنس د کریټر په مطابق کار کوي. پوره دومره ډیپینډ کېږي په ما، خو دومره دا چې نوی سیستم دی په کار د هر پښتون خور لا ورور لا اے آی استعمالول پکاري. زه به لاندې د اے آی لینک هم واچوم که تاسو پرایویټ لیبل کوئ، کیدای شي داسې پښتانه چې هغو تعلیم کوي او هغو ډسکرپشن نشي لیکلی یا بولټ پوینټس کې ورته مشکل وي، نو اے آی ستاسو دپاره زبردست ټول دی چې تاسو په خپل پروډکټ ډسکرپشن تصویران جوړولی شئ، هر څه پې کولی شئ. نو زه به لاندې دا لینک واچوم openai.com. موږ به په لاګین کلیک کوو. کله چا اکاونټ نه اول اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړول ډېر اسان دي، په ساین اپ ایمیل باندې جوړیږي. دلته ماته درې آپشن راشي، چیټ جی پی ټي. نو زه به په چیټ جی پی ټي باندې کلیک کوم. اوس دلته وایي تپوس سند ا میسج. نو زه به وایم چې یاره write me a description for kitchen cutting board. اوس که زه کچن کټینګ بورډ خرڅوم یا چوړکۍ خرڅوم یا anything خرڅوم، زه وایم چې ماته ډسکرپشن ولیکه. هیټ انټر. ماته به اے آی ډسکرپشن ولیکي. لازم نه ده چې ته پوره ډسکرپشن راوالې، کاپي پیسټ یې کړې او په خپل لیسټینګ کې یو جمله ترې راواله. لایک یو جمله ترې راواله، نورې ته چینج کولی شي. د کچن بورډ لایک انیثینګ ورکوټ جمله ترې راواله، دا ستا ډسکرپشن شو. دا مسله دې حل شوه. یا د دې نه یو ټکی راغستی شي، د کچن بورډ فیچر ترې لرې کا، نان سلپ بیس لایک دیٹ. لوک که زه وایم چې یاره دا مې پکار دی، د کچن بورډ فیچرز به ترې لرې کړم. کنوینینټ نان سلپ بیس دا د دې ځای پورې اخیستی شم ډسکرپشن. اوس موږ له په پرایویټ لیبل کې پکار ده چې بولټ پوینټس. نو زه به وایم چې write me bullet points for kitchen cutting board. hit enter. نو زه اوس دته وایم چې ما له بولټ پوینټس ولیکه. نو د ماته لاندې هی د بولټ پوینټس ولیکل. durable and long lasting construction. دا به زه کاپي کړم and هلته به یې په خپل لیسټینګ پیسټ کړم. که ته غواړې چې دا خوشحاله نه یې د دې انسر نه، ریجنریټ ریسپانس باندې چې کلیک کې دی تا ته بل انسر درکړي. چیټ جی پی ټي همیشه تا ته ډفرنټ انسر درکوي. نو ته یې د دې نه کاپي کا ان هلته یې پیسټ کا، ستا د بولټ پوینټ مسله حل شوه. ډسکرپشن یې هم اسان شو، بولټ پوینټ یې هم شو. اوس چیټ جی پی ټي نه ته تپوس کولی شي چې یاره زه په امیزان څه سیل کړم. اے آی دا آرټیفیشل انټیلیجنس دا، یو کین آسک anything. stop generating. What is the best selling products or category on Amazon? زه ورته وایم چې په امیزان د ټول نه ښه پروډکټ کم سیل کېږي. As in AI, I don't have a real-time access to the current sales, but وایي زما different access currently نشته د امیزان سیل ته. but زه به دې تپوس وکړم what should I sell on Amazon? I'll just ask a different question. Okay, so ما ته وایي چې دا بس ما ته ډفرنٹ پروډکټس رالی، ډفرنٹ کیټګریز به رالی. سو لازم نه ده
چې زه پوره د ای آی په دغه لاړ شم خو زه به له دې نه وړه آیډیا اخیستی شم دا پوره آیډیاز دې ما ته راکړو چې ګوره بیوټي ته خرڅولی شي هیلث له شي پرسنل کیر کلوزینګ کپړې مه خرڅوئ هوم اینډ کچن اټس ویری ګډ ګوره ریسرچ پاپولر کیټیګریز ای آی په خپله وایي چې دا ډېر پاپولر کیټیګریز دي ان های ان ډیمانډ دي هوم اینډ کچن الکترونکس مه خرڅوه اټس اوکې ګوره اوس انسان یې که نه د ای آی نه ته مخکې تا ته ای آی وي الکترونکس کیدای شي که ستا سپلایر ښیي اټس اوکې سیل دم هوم اینډ کچن خرڅوه بیوټي خرڅوه هیلث پرسنل کیر اینډ کلوزینګ نو ای آی چې دا په 2023 کې څومره خشته سیستم راوتی دی چې تا ته لایف ایزي کوي چې ته ورته څه وایې تاله کوي که ایون ته ای آی ته وایې چې که ته ډمکوچه یې ګانې وایې ته ای آی ته ووایې چې هرګز یو ډمکوچه یم ما ته یو ګانه ولیکه ای آی به تا ته ګانه هم ولیکي نو دنیا اسانه شوې ده آی تھنک چې هر پښتون رور له خور له پکار دي چې دا استعمالوي په دې کې څه راکټ ساینس چې تا ته دا نه یم چې د اسمان ته وخېږي بس ورکوټ یې لیکل دي په خپل ټوټه پوټه انګلیش کې لیکه او دی به تا ته درکوي د هغې ځای نه کاپي پیسټ خپل کار چلوه نو دا اوس ته نشي ویلی چې زما خو تعلیم نشته زه به بولټ پوینټ څنګه لیکم د پرایویټ لیبل دپاره پرایویټ لیبل کې دغه کاري چې نوی لیسټینګ به کوې دغه لږه ګرانې نور هولسیل کې مزي هولسیل خو بس ته ایگزسټینګ لیسټینګ کوه او په مخې اوسه نو زه به بل لیسن ته امید دی چې د دې سبق نه به تاسو زده کړه کړي او ای آی به تاسو په ریګولر ژوند کې همیشه استعمالوئ مننه